ژر انزال د وخت د مخه انزال یو له جنسي اختلالاتو یا ناروغیو څخه دی. کله چې یو کس د جنسي اړیکې پر مهال د وخت مخکې انزال شي، یعنې دا چې ښځه په نیمه کې پرېښودل شي، دې ته ژر انزال وایي. د ژر انزالېدلو ډېر لاملونه دي. ځینې وختونه د وخت نه مخکې انزال طبیعي وي او د جنسي اړیکې څخه د اوږدې مودې لرې پاتې کېدو له امله رامنځته کیږي. خو تلپاتې یا دایمي انزال یوه جدي ستونزه ده او د شخص یا د هغه جنسي ملګري ناخوښۍ لامل کیږي. ځینې وختونه د وخت نه مخکې انزال طبیعي وي او د جنسي اړیکې څخه د اوږدې مودې لرې پاتې کېدو له امله رامنځته کیږي. خو تلپاتې یا دایمي انزال یوه جدي ستونزه ده او د شخص یا د هغه جنسي ملګري ناخوښۍ لامل کیږي. که په جنسي اړیکه کې ښځه اورګاسم ته ورسیږي او نارینه انزال شي، دې ته ژر انزال نه ویل کیږي. یعنی که په 5 دقیقو کې ښځه اورګاسم ته ورسیږي او نارینه هم د هغې سره سم په 5 دقیقو کې انزال شي، دې ته د ژر انزالېدو ستونزه نه ویل کیږي. ستونزه هغه وخت ده چې ښځه په نیمه کې پرېښودل شي. موده په طبیعي توګه د یوه نارینه وخت د دې لپاره چې اورګاسم ته ورسیږي د 5 دقیقو څخه نیولې تر 10 دقیقو پورې دی. یعنی د نارینه په جسم او عمر پورې هم اړه لري. په متوسطه توګه د یو ځوان اورګاسم ته رسیدل ښایي 15 دقیقې وخت ونیسي. که څه هم ډیری کسان غواړي چې اورګاسم ته رسیدل یې ډیر وخت ونیسي، مګر اړینه دا نه ده. اړینه دا ده چې غواړي خواوې هممهاله اورګاسم ته ورسیږي. چلن: که دواړه خواوې په ورته وخت کې اورګاسم ته ورسیږي، حتی که دوی د یو څه وخت لپاره ورنږدې هم وي، نو دوی بریالۍ جنسي اړیکه درلوده. ډیری نارینه د جنسي اړیکې د مخه د لوبو کول او مینې څخه غافل دي، نو د دوی جنسي ملګري له ځانه وروسته اورګاسم ته رسوي، کوم چې کولی شي رنځ او ډېرې ستونزې رامنځته کړي او د وخت د مخه انزال ته وده ورکړي. او همداراز میرمن اړوي ترڅو په خپله ځان اورګاسم ته ورسوي، چې دا کار د ګڼ شمېر ستونزو لامل کیږي. د بیړې څخه مخنیوی او آرام پاتې کېدل نه یوازې د وخت نه مخکې انزال مخه نیسي، بلکې اړیکې اوږدوي او دواړه خواوې د رضایت احساس کوي. د جنسي تجربې اساس د جنسي ملګرتیا بدن ته له ننوتلو پرته لمس کول، مالش کول او مینه شامل دي، کوم چې د وخت د مخه انزال درملنه کې خورا ګټور کېدای شي. که چیرې د ژور آرام تنفس سره وي، ښځینه له 20 څخه تر 30 دقیقو پورې وخت اړتیا لري تر څو جنسي تحرک ته ورسیږي، په داسې حال کې چې نارینه په ډیر سرعت او چټکه توګه تحریکېږي. درملنه: ډیری درمل د انزال ښه فعالیت کوي. د انټي ډیپریسنټنس ګروپونو په منځ کې لکه سیتالوپرام او سیریتریلین تر ټولو مهم عوارض یې د انزالېدو ځنډول دي. دا درمل باید د جنسي اړیکې څخه 3 ساعته مخکې وخوړل شي او په ډیرو قضیو کې د قناعت وړ وي. خو لازمي خبره دا ده چې د یو ډاکټر په مشوره وشي. ښایي تاسو په بدن کې نور عادتونه یا ستونزې ولرئ. هر چاته باید د هغه د جسم او روغتیا په تړاو درمل ورکړل شي. پر ژر انزالېدو باندې د ورزش اغیز: ورزش یو له هغو کارونو څخه دی چې پر ژر انزالېدو ډیره اغیزه لري. ډاکټران د ژر انزالېدو لپاره تل ورزش هم تجویز کوي. ورزش کولی شي ستاسو جسمانی ځواک پیاوړی کړي او همداراز د ژر انزالېدو مخه مو ونیسي، په دې شرط چې تاسو باید په سمه او منظمه توګه مهالویش ورته وټاکئ. د سهار لخوا ورزش تر ټولو غوره دی. عوامل: په نارینه‌و کې د وخت د مخه انزالېدو تر ټولو مهم لامل اضطراب دی. په نورو حالتونو کې د عصبي اختلال اضطراب، غیر معقول جنسي غوښتنې، احساسات او د اړیکې ستونزې شامل دي. د وخت د مخه انزالېدل ډیری وخت کوم ځانګړی لامل نه لري. رواني عوامل لکه اضطراب، د ګناه احساس یا خفګان ممکن د وخت د مخه د انزالېدو لامل شي. په ځینو مواردو کې د وخت مخه انزالېدل ممکن د طبي عواملو له امله وي، لکه هورموني ستونزې، فزیکي ناروغۍ یا د ځینې درملو اړخیزې اغیزې.
د وخت د مخه انزالېدو لامل کیږي. درملنه تر ټولو اړینه درملنه په طبیعي توګه ده، لکه څنګه چې پورته یې یادونه وشوه، خو که بیا هم په دې حالاتونو کې مو ستونزه حل نه شوه، باید ژر تر ژره یو متخصص ته مراجعه وکړئ. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت